اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خويندو السلام علیکم. ټول ستړي مشي، الله مو تل خاد او باد لره. پښتنو ورونو خويندو، نن چې زه کومې خبرې کول غواړم یا په کومه موضوع باندې خبرې کول غواړم، نو دا زه د پښتنو د اکثریتي کورنۍ نظام د معاشرتي نظام خبره کوم. ابېله ده چې بعضې د بهرنو انجیوز او د بهرنو دلالانو نه متاثره بعضې نیم چې دی نو زمونږه پښتنې او پښتانه چې دی نو هغوی دوه درې کسان راغونډ شي وایي چې یاره موږ د پښتنو د اکثریتي نظام چې دی نو دا نه منو او یا د اکثریتي کورنۍ نظام موږ نه منو. نو کله چې مونږ د پښتون قوم د کورنۍ نظام خبره کوو، نو الته بیا چې دی نو دا خبره وي د اکثریتي معاشرتي نظام زمونږ. او اکثریتي نظام که څوک وایي چې زه دا نه منم، نو زه دا هم ویلی شم چې یاره زه ستا نه منم. نو چې مونږ دواړه د یو بل نه منو، نو لازم ده چې بیا به د اکثریتي معاشرتي نظام خبره کوو. اکثریتي معاشرتي نظام چې کوم فیصله وي، کوم دغه وي، کوم دود وي، کوم دستور وي، نو په هغې به چې دی نو بیا نه به ستا اورلی کېږي، نه به زما، بیا به د اکثریتي فیصله وي. او مونږ چې دی نو د بل قوم په ژبې باندې اعتراض نه کوو، مونږ د بل قوم په جامه باندې اعتراض نه کوو. مونږ دا نه وایو چې یاره دغه پردي قوم والا چې دي نو دا لنګ ولې اچوي، سکرټ ولې اچوي یا پلانې دنګړې. نو زما په خیال چې دوی ته بیا څه مسله ده چې دوی بیا دا ووایي چې یاره د دوی د کورنۍ نظام مونږ نه منو، د دوی د معاشرتي نظام مونږ نه منو. پرمختګ چې دی ورونو، دا د ساینس او ټکنالوژي سره تړلی دی، نه چې د بل د جامې خپلولو سره یا د خپلې جامې کوزولو سره. دې خلکو په څه ناسه طریقه چې دی نو زمونږ په هغه کورني نظام پسې راغستې ده. زمونږ دا بل وجود چې زمونږ ژبه ده، زمونږ جامه ده، دود دستور دي، دا دی ورکول غواړي. مونږ نه چې دی نو هغه د ځان په شانتې جوړول غواړي، او دې ته دوی پرمختګ وایي. پښتنو ورونو خویندو، پرمختګ چې دی ما بیا ووایي، زه به بیا ووایم چې یاره د ساینس او ټکنالوژي په علمونو کې دی، په پوهه کې دی. نه چې که یو زما رور چې دی نو هغه کمیس پرتوګ اچوي، یا زما خور چې ده هغه کمیس پرتوګ اغوندي، یا پړونی په سرای، څادر په سرای، یا بورکه په سرای. نو د دې سره زما په خیال چې د پرمختګ څه دغه دی، څه دغه دی. دا زما کورنۍ نظام دی. او زما چې دی نو که زما لور خور چې ده هغه زما د خپل مور پلار په مرضۍ سره واده کوي، هغه دې کې د پرمختګ څه دغه دی. که څوک د یو ماشوم هلک یا ځوان هلک یا جینۍ چې ده نو هغه د مور پلار نه مني او وایي چې نه زه په خپله مرضۍ چې دی نو هغه واده کوم یا د ګرل فرینډ بوای فرینډ په طور باندې اوسېدل غواړم، نو آیا دا پرمختګ دی؟ دا به د چا دپاره پرمختګ وي؟ زما په خیال خو پرمختګ هغه فکر دی خلکو چې دی نو بدل کړی دی. ترقی پسند دې ته نه وایي چې پردی جامې واچوه، پردی دود دستور خپل کا. پردی چې دی نو هغه کړه وړه خپل کا. پرمختګ زما په خیال د ټولې نړۍ نه که تاسو د پوښتنه وکئ نو دا په پوهه کې دی، د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو کې دی. مونږه چېرې هم بل ته نه وایو چې ته دې دا ستا دا کورنۍ نظام چې دی دا زه نه منم. نو بل ته هم نه دي پکار چې دا وایي چې یاره مونږ ستاسو دا کورنۍ نظام نه منو. یا په مونږ کې چې دی نو بعضې دا اغیارو هغه دلالان راپاسي او وایي چې یاره مونږ دا نظام نه منو. نو که ته وایې چې زه دا نظام نه منم، نو زه ستا نظام نه منم. که ته ویلی شي چې یاره زه دغه کورنۍ نظام چې د پښتنو دی چې په کوم کې زمونږ د بیل وجود نښې دي، زمونږ د بیلې پیژنګلو نښې دي، که ته وایې چې هغه مونږ نه منو، نو مونږ ستاسو چې دی نو د بهر نه راوړي دا څیزونه نه منو. نن د
پنجاب په فکری ښوونځو کې د تعلیم په نوم باندې زمونږ بیله پیژنګلو اغوستلی کېږي. مونږ نه دا خلک ورو ورو هغه فکري پنجابیان انګریزان جوړول غواړي. کم نظام چې دی مونږ ته راکړی دی هغه د فکر چې دی نو زما بچي نه زما د پښتون قوم هغه دشمن جوړوي لګیا دی. ما ته زما په کور کې دشمن ودروي. پښتنو خویندو په دې نظام تعلیم او د دې NGOs په دې فکر او په دې څیزونو باندې غور وکړي. 3 کسان 3 زنانه 3 سړي به راپاسي او وایي به چې یاره مونږه د پښتنو دا اکثریتي نظام چې دی نو دا نه منو. دا ښځه دی دا بورکن اچوي دا پړونې دي نه په سر یې دا چې دی نو دا سړی چې دی نو دا کمیس پرتوګ کې ولې ګرځي. دا تعلیم چې دی نو دا په کمیس پرتوګ کې نه دی پکار. سوال دا پیدا کیږي چې ترقۍ د دې سره څه تعلق دی، د پرمختګ د دې سره څه تعلق دی چې زبه د انګریز یا د بل چا چې دی نو جامه غوندم، زبه د خپل ژبه پرېږدم، زبه خپل دود دستور پرېږدم، زبه چې دی نو د خپل کورنۍ نظام پرېږدم. زما 18 کلن ماشوم او ماشومه هغه به چې دی نو زما د کورنۍ نظام نه انکار کوي نو الو به پرمختګ کیږي. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا څه روان دي. پښتنو خویندو د تیر 14 کالو راسي چې دی نو مونږ دلته کې د دې خلکو هغه د دې سازشونو خلاف چې دی هغه یو جنگ روان کړی دی. ډیر خلک مونږ ته وایي چې یاره تاسو چیرې چې دی نو نشي زیاتې دی، تاسو به چې دی نو هغه په غټه سطح ښکاره نه شي، تاسو به چې دی نو هغه تاسو ته به چې دی نو ډېر فنډونه لاسته رانشي. ځکه چې کله تاسو د ژبې جامې او دود دستور خبره کوئ، کله چې تاسو د خپلې بیلې پېژنګلو خبره کوئ نو پوه شئ چې د بارانو NGOs دنه لاس اغستی دی، هغه لاس نه درکوي. به د باراني NGOs که دنه لاس واغستو یا لاس نه درکوي نو مطلب چې ډالر نشته دی، دغه نشته دی. نو چې دا ارس نشته دی نو بیا چې دی نو غټ غټ گاڑی نشته دی، غټ غټ جلسی نشته دی، غټ غټ چې دی نو هغه دغه نشته، کم چې میټینګونه دي ځایونه دي. نو چې دا هر څه نشته دی نو بیا پوه شئ چې یاره بس تاسو به همیش چې دی نو داسې لګیایي. پښتنو وروڼو خویندو مونږ که چېرې دا غواړو چې یاره مونږ دې دغه خلک خوشحاله کړو، بارانۍ NGOs دې خوشحاله کړو او د ډالرو او د دې سوچ دی وکړو او مونږ چې دی نو هغه په دې دغه دی د دې قابل دی جوړ شو چې مونږ غټې جلسې وکړو، په غټو غټو ګاډو کې وګرځو، غټ غټ ځایونه چې دی نو هغه واخلو او نو سوچ وکړئ چې کار مې څه شو کوم چې مونږ غواړو. مونږ خو که چېرته په دې نیت راپاسېدلي یو چې یاره مونږ به چې دی نو غټ غټ ګاډي اخلو، مونږ به چې دی نو غټې غټې بنګلې جوړو، دغه به جوړو او په زرګاو خلک به چې دی نو هغه راغونډوو او غټې غټې جلسې به کوو، د هغې دپاره فنډونه پکار وي او مونږ به د هغه خلکو منو، ډالرې به پکار وي. نو بهتر به بیا دا وي چې یاره مونږ د دود دستور خبره نه کولی او بیا کولی هم نه شو. نو وروڼو دا جنگ چې دی که د 14 کالو نه روان دی دا به انشاءالله چې دی نو د 100 کالو پورې چې که ژوندون وي 100 کالو پورې به روان وي. ځکه که دا نه وي نو بیا زمونږ د کار زمونږ د منډې تړې هیڅ ضرورت نشته دی. مونږ چې دی نو د خپل قوم د خپل کورنۍ نظام بچ کول غواړو، د خپل دود دستور مونږ خپل بچ کول غواړو. مونږ چې دی نو مونږ دا نه غواړو چې یاره که چېرته د دې خلکو هغه مینه حاصلول دي یا مونږ سره دی ودرېږي نه، یا مونږ چې دی نو ډېر خلک په دې وجه چې دی نو خپل سټیج نه پرېږدي یا خپل ځای ته مونږ نه راغواړي چې یاره دا چې دی نو هغه د کاڼو د وخت سوچ دی د دې. پښتنو وروڼو خویندو که زه غواړم یا زما ملګري غواړي چې زمونږ پښتانه وروڼه خویندې دي په خپل کورني نظام کې وخت تېر کړي، د خپل معاشرتي نظام دننه دي وخت تېر کړي، نو آیا دا به څه بد دي؟ آیا دا دغه دی؟ مونږ خو دا نه وایو چې یاره څوک دی یو ماشوم یا ماشومه دی هغه تعلیم نه کوي، د ساینس او ټکنالوژۍ علمونه دي نه حاصلوي،
هغه دې څوک د ډاکټر نه جوړیږي، څوک د انجینیر نه جوړیږي، موږ خدا نه وایو خامخا دې جوړیږي او ان شاء الله جوړیږي به. موږ چې دې همیش د دې خبرې قائل به یو ان شاء الله چې زمونږه رونه خويندې به دوانه چې دینو د ساينس او ټکنالوژي علمونه حاصلې او په هر ډګر به چې دینو د قوم خدمت کوي. خود دې د پاره د خپل بیل وجود چې دینو داغي قرباني دا قطن ضرورت نشته ده، د دې ضرورت نشته ده. مونږ دا زدکړه چې دینو په خپل جامه کې کولې شو، مونږ د خپل دود دستورونه د هر څه کولې شو. که زما لور خور ډاکټر هم شي او هغه د خپل معاشرتي نظام د غنن د خپل مور پلار د پخوخه په خپل خوخه کې د خپل مور پلار خوخه شامل کی او وادو کی یا ژوند تیر کی یا د معاشري زموږ چې کوم معاشرتي نظام د داغي دنه ژوند تیر کی، نو په دې کې به سبب دوشي. قرآني نظام چې دی تاسو وګورئ د نورو کم چرته چې دا لیبرل سیکولر نظامونه دي، هلته کې قرآني نظام څه شو ایسم پاتې نه دي. پښتنو ورونو خويندو غور وکړئ، لږ راویښ شئ، د دې خلکو د نظامی تعلیم وګورئ، د دې خلکو دا کم چې بیلونه دی په دې پارلمانونو کې پیش کوي دا وګورئ، لږ راویښ شئ. که داسې نه که تاسو نه راویښېږئ دا هر څه به ستاسو یقین وکړه چې تاسو باندې به په زور دا دغه بیا بندوي چې یاره دا ستا لور خور چې دی نو دا به څادر نه په سروي، دا به بورکه نه په سروي، دا به چې دی نو د 18 کلن معشوم جینۍ الګ چې دی نو دا به آزاد وي، که هغه د ګرل فرند په تور چا سره اوسیږي، که د بوای فرند په تور چا سره اوسیږي. دا سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ. دا زه د دې ملک واکدارانو ته وایم چې د ملک به ګورې دا سیزونه داسې بیلونه او داسې نظام تعلیم دا به مات کی. زه ګورې قطن د داسې ملک قطن زه ملګرتیا نشم کولی، قطن نشم کولی چې چرته چې دی نو زما د بیل وجود خطروي، ورکېدو خطروي، زما د ژبې جامې دود دستور خطروي. زه چې دی په هیڅ صورت فکری پنجابي فارسي عربي دا نشم جوړې دی. زه د پښتون په توګه چې دی نو پرمختګ کول غواړم. زه د خپل جامې دود دستور د خپل کورنی نظام دننه د ساينس او ټکنالوژي علمونه حاصلول غواړم. زه چرې هم چې دی نو د داسې خلکو سره په یو ځای نشم اوسېدی چې هغه ماته وایي چې دا شرط دی چې ته به د خپل بیله پیژنګلو پرېږدي، خپل جامه دود دستور به پرېږدي. قطعا زه خو نشم کولی او زما یقین دی چې په لکاو پښتانه به چې دی نو هغه هم په دې ما سره قایل وي چې زمونږ کورنی نظام په هیڅ صورت موږ نه پرېږدو. زمونږ معاشرتي نظام چې څوک چیړي، زمونږ پښتونولي چې څوک چیړي، نو موږ به چې دی نو ډېر ملکونه داسې جوړ شوي دي او وران شوي دي، موږ به قطعا د داسې ملک د داسې خلکو چې دی نو ملګرتیا مرسته ونه کړو. پښتنو دومره خو قایل به یې تاسو په خپله چې موږ د ساينس او ټکنالوژي د علمونو خلاف نه یو. موږ پیژنو چې پرمختګ په دې ساينس او ټکنالوژي په علمونو کې دی، په پوهه کې دی، د نور خلکو په دود دستور خپلولو کې نه دی. پښتنو خويندو په دې تاسو ځان قایل کړئ چې پرمختګ د نور خلکو په دود دستور جامه خپلولو کې نه دی. که چرته دا خلک زموږ نه د پرمختګ په نوم باندې زموږ بیله پیژنګلو، زموږ ژبه جامه دود دستور اخلي، نو موږ قطعا دې ته تیار نه یو. موږ چې دی نو قطعا د دې خلکو ملګرتیا ته تیار نه یو. تمه ده چې تاسو زما چې کوم خواهش وم چې زه تاسو ته هغه دغه درواړم، زه د نور خلکو د دود دستور خلاف نه یم. د هغوی په خبره باندې زه په خپله خاوره خپل دود دستور د خپل کورني نظام لاندې د پښتون ژوند غواړم، د پښتني معاشرې دننه ژوند غواړم. زه په پښتنه معاشره کې دا قسمه څیزونه چې دی، دا قسمه خلک چې دی، دا د دوی د دې هلو ځلو ته په قدر په نظر نشم کته. دا د پښتون قوم د بیل وجود او د بیل پیژنګلو سره دښمنی ده. نو په دې کې ډېر هم دسه زما نږدې ملګری ولی نه وي،
هغه چریم چې دی نو زما چې دی نو زما ملګری نه دي، زما خپلوان نه دي، نو بهتر بدای چې را تاسو په دې خبره باندې غور وکړئ چې دا سره روان دي په پښتنه خاوره دا خلک زموږ د بیل وجود سره کم کار روان کړی دی. زه د پرمختګ ملګری یم، خو پرمختګ په دې قیمت نه چې زه به خپله بیله پیژنګلو، خپله ژبه جامه دود دستور د لاسه ورکوم. زه د ساینس او ټکنالوژۍ ملګری یم، زما ملګري چې دی نو د دې ملګري دي، مونږ قطن د دې سیس چې دی نو خلاف نه یو چې زمونږ بچي دي د ساینس او ټکنالوژۍ علمونه حاصل کړي او په نړۍ کې دي پښتانه د پښتنو په توګه پرمختګ وکړي. دا یو ملګری دی حیدر الیاس وایي ډاکټر صاحب په پېښور کې د ښځو نړیوالې ورځ باندې پښتنې ښځې ګلاله اسماعیل، ثنا اجاز، بشرا ګوهر NGOs د ښځو د ازادۍ او فحاشۍ لپاره راوتې وي. د دغو باره کې څه وایي؟ دا ښځې خو پنجابۍ نه وي، دا خو پښتنې ښځې دي، که نه تاسو څه وایي د پښتنو ښځو باره کې؟ حیدر الیاس ما په شروع کې وویل چې که زمونږه بعضې پښتنې خویندې یا پښتانه وروڼه بدمرغه دی ته زه خویندې وروڼه خو نشم ویلی، خو که پښتانه بعضې پښتانه یا ښځې چې دی نو هغه د اغیارو په لاس کې لوبیږي او وایي چې یاره مونږ دا معاشرتي نظام نه منو، لس کسان را پاسي، نو زه د هغوی ما ته هم حق شته چې زه هغوی ته وایم چې زه ستاسو دا دغه نه منم، ستاسو دا فکر زه نه منم. ما سره بیا چې دی نو اکثریتي نظام شته، اکثریتي دغه به فیصله وکړي چې یاره کوم نظام دی. آیا هغوی غواړي چې د هغوی لور خور چې دی نو هغه د بوای فرینډ او ګرل فرینډ په طور استعمال شي؟ هغوی غواړي چې د هغوی د ښځو نه سرونه دي د پړونې کوشي، بورکه کوشي، هغوی غواړي چې د هغوی ښځې ته د سکرټونه واچولی شي، د هغوی هلکانو ته خو پینټ شرټ واغوستلی شول. دا هر څه موږ وینو او هر قوم کې چې دی نو د اغیارو دلالان وي، د دې نه خو موږ انکار نه کوو، د دې نه خو انکار کولی هم نشو، خو دوی که زموږ د اکثریتي نظام نه مني نو موږ یې څنګه منلی شو؟ همدې هلک یو بل کمنټ کړی دا خو په پېښور کې پښتني ښځې او پښتانه هلکان راوتي وو او د ښځو د ازادۍ او فحاشۍ دپاره یې نو په دې کې د پنجاب څه داخل دی. دوی دا خو پښتني ښځې دي او ښځې او سړي په خپله فحاشۍ او ازادۍ غواړي. مشران یې ثنا اجاز، بشرا ګوهر او داسې نور. ګرانه د هغې خو ما دغه درکو دا بله خبره چې تا وکړه چې د پنجاب په دې کې څه دغه دی نو ګوره ماحول څوک ورکوي. دا نصاب تعلیم چې دی کم جوړ کړی دی، زما بچی خو زما په کور کې ما ته زما دشمن جوړیږي لګیا دی. دا نظام تعلیم چې دی نو دا چا رایج کړی دی؟ دا زما دی الګ ته چې دی نو دا پینټ شرټ چا ور واغوستو؟ څوک یې ورته ور واغوستی؟ ولې لازمي کېږي؟ ولې پردۍ جامه زما په خاوره ولې لازمي کېږي؟ دا هر څه چې دي دا تعلیمي نظام شو، دا نور شو، دا ادارې څه چې نشي کولی نو څه دا داسې نه ده وروره. الله دې به موږ رحم وکړي. د پښتنو ځینې دودونه ډېر متنازعه دي یا بد منل کېږي، لکه ولور، سوره. دې باره کې تاسو څه وایي؟ چونکې دا موضوع د دود دستور په هکله ده. د پښتنو چې کوم دودونه دي، که هغه ولور دی، که هغه چې دی نو سوره ده، په دې خلک نه دي پوه. تاسو لاړ شئ هند ته، د هندیانو دی، پنجابیانو دی، دغه خلکو ته وګورئ چې هم لور ورکوي، هم چې دی نو کور ورپسې تباه کوي، هم چې دی نو کور ورپسې لوټ کېږي. پلار په لور باندې تنګېږي، مور پلار په لور باندې تنګېږي. ولې تنګېږي؟ هم چې دی نو لور ورکوي، هم چې دی نو هغه جدادونه او دغه پلانې دینګړې د هر څه ورپسې خرڅوي او هغه ته سامانونه کوي. نو دا پښتنو مشران چې دی دا د الله کرم دی چې دا د هوښیارو یو ټولیو د بده مرغه چې دی نو اوس څه ته پاتې شو چې اوس به موږ د دغې خلکو سره ځان سموو چې کوم چې دی نو په خپل کړو باندې خپیمانوي چې دا څه شوي دي که نه. تاسو وګورئ چې په هند وغیره کې چې دی په دې پنجاب کې لوڼه خویندې څنګه خلک چې دی نو هغه د خېټې نه غورځوي که نه. دا شی چې دی بیا پاتې شوه د سورې نو په دې زما په خیال چې څوک پوه نه دي. دا څومره چې دی نو څومره
دا خو چې په چا راشي نو هغه ته پته ده چې یاره د یو نسل په منځ کې چې دی نو ته د خپل نفرتونو ختمولو دپاره د خپل دغه جوړولو دپاره دا او سوره داسې سپکه ني چې کوم حقیقت کې دغه هغه ډېر د ډېرو مشرانو په دغه کې وي دا داسې کوم خبرې چې خلک کوي چې د هغوی سره داسې کېږي آپ هر ځای کې چې څه نه څه غلط کېدی شي هغه کمزورۍ نه راتلی شي خو دا داسې نه ده دا د پوره د عمر دپاره یو زړه دغه وي نفرتونه وي چې هغه دې سره کمیږي دغلته د دغه کور کې د دوی بچی را پیدا شي د دوی دغه را پیدا شي هغه بیا د دوی په منځ کې د نفرتونو هغه جړې ختمولو کې دغه کردار ادا کوي نو تمه ده چې په دې به چېرته ډېر اوږد دغه وکړو بیا ملګرو سلامونه را لېږلي ډېرو وعلیکم السلام الله مخاد او بار لره ملګرو بس زما دا عرض چې دی نو دا لږ دغه کوي او د ملک د واکدارانو ته زه بیا وایم چې خدای ته وګورئ ویښ شئ دا کم څیز چې روان دی دا به زمونږ په زړه کې نفرتونه را پیدا کړي او دا به دا ملک مات کړي نو ښه په جار وایو چې د پښتون قوم ژبه جامه دود دستور مه چیړئ د پښتون قوم کورنۍ نظام مه چیړئ د پښتون قوم معاشرتي نظام مه چیړئ که نه وي لاس مو آزاد د الله په امان اللهم ارشد